سلامونه ټولو ته پروګرام ته ښه راغلاست. زه ملالۍ بشیر یم. د څیرې پروګرام په دې برخه کې نن زموږ میلمه عبدالرب حبیبیار دی. عبدالرب حبیبیار افغان انځورګر، عکاس او خبریال دی. دی په ویانا کې اوسیږي. ښاغلی حبیبیار د سولې په برخه کې فعالیت کوي. د لوړې زده کړې د معلوماتي ټکنالوژۍ او په اسلام آباد کې د ښکلو هنرونو په پوهنتون کې د عکاسۍ په برخه کې کړي دي. ښاغلی حبیبیار د سولې نړیوال سفیر پاتې شوی او په افغانستان کې د تلپاتې پرمختګ او سولې په برخو کې د ځوانانو لپاره د یوې مؤسسې د ختیځې برخې مدیر دی. دی همداراز په ویانا کې د اکسس په نوم د یو ټلویزیون خبریال او ویندوی هم دی. په تیرو 10 کلونو کې ښاغلی حبیبیار د سولې، زغم او عدم تشدد په برخو کې د جرمني، اتریش، ایټالیا او ترکیې په ګډون په ګڼو هیوادونو کې 25 نندارتونونه جوړ کړي دي. د خپل کار په خاطر ګڼې جایزې هم ګټلي. د ویانا د سولې موزیم دته د هنر له لارې د سولې په برخه کې د نه ستړي کېدونکو هڅو په خاطر د سولې د اتل جایزه ورکړه. نن له عبدالرب حبیبیار سره خبرې کوو. حبیبیار صاحب، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. تاسې د سولې د پیغام ورکونکي یا د هنرمند په توګه یادېږي. د سولې هنرمند څه معنا لري؟ مننه چې پروګرام ته مو راوبللم. دا په دې معنا ده چې زه چې کوم انځورونه اخلم یا کوم کار کوم، دا د همدغې دپاره کوم چې د دغې انځورونو د لارې دا د یو میډیم یا منځګړي په توګه وکاروم، خپل د سولې پیغام خلکو ته او نړیوالو ته ورسوم. دا چې افغانستان کې له ډېرې مودې جګړه روانه ده او نړۍ کې د افغانانو سره دی چې دا جګړه په افغانانو تپل شوې ده، خو بیا هم د افغانانو نوم بد دی په نړۍ کې. نو ما زه چې اوس دلته په اروپا کې اوسېږم یا هلته چې په وطن کې اوسېدم یا په پېښور کې اوسېدم، ما تل هڅه همدا وه چې زه د عکسونو او د انځورونو او د فلمونو د دې لارې خلکو ته او نړیوالو ته د سولې پیغام ورسوم چې نه، ټول افغانان داسې نه دي او موږ اصل کې دغه خلک نه یو، دا کوم چې په رسنیو یا په نورو په نړۍ کې ښودل کېږو. نو زما لوی دغه همدا دی چې د دغې عکسونو د لارې زه د افغانستان یا د افغانانو پښتنو په عموم کې ټول افغانانو سوله ییزه څېره خلکو ته ښیم. حبیبیار صاحب، هنر څنګه د سولې د پیغام خپرولو په برخه کې خپل رول لوبولی سي؟ په دې اړه ستاسو تجربه څه وایي؟ هنرونه بیلابیل هنرونه ټول د میسج یا پیغام خپرولو کې ډیر لوی برخه لري. کاغه ښکلي هنرونه دي، کاغه غږیز دي، کاغه نور دي، ټول هنرونه که تاسو وګورئ، فلمونه وګورئ یا عکسونه نندارتونونه وګورئ یا سندرغاړي، پخوا ډېر خلک تیر شوي دي په سندرغاړو کې لکه جان لینن، باب مارلي یا نور فريدا کالو. تاسې هنرمندان دي، څوک د رسامۍ په برخه کې، څوک د سندرو په برخه کې، څوک همدغسې زه د انځورونو په برخه کې یا په دغې کاري ساحه کې غواړم چې هغه سولیز، هغه د سولې هغه پیغام چې زه یې د کامرې پر مټ یا د رسم کولو پر مټ غواړم خلکو ته ورسوم خپل پیغام. نو دا یو غټ رول لري ځکه چې دا ویژوالز دي یا خلک یې لیدلی شي. موږ خو ټوله خبره د افغانستان کوو ځکه موږ د هغې ټولنې سره تړلي یو. نو هلته کولی شو د دغې لارې ځوانان د هنر په برخه کې بوخت کو، په دغې لارې ته دغه کو، مخکې له دې چې هغې نورو لارو ته سوق یا د ورزش یا د هنر یا په دغې نورو چارو کې بوخت کو تر څو مخې بلې خواته نشي. نو د هغې مخنیوی کولی شو موږ د انځورونو، فلمونو او مقالو لیکلو او رسمونو د لارې د خلکو ذهنیتونه بدل کو، د خلکو فکرونه بدل کو او هغې ته هغه اصلي قصه بیان کړو په عکسونو کې او په رسمونو کې او په فلمونو کې. نو دا طبعا ډېر لوی اغیز لري په د خلکو په ذهنونو باندې او د خلکو په فکرونو باندې، یو مثبت اغیز لري. نو زما هڅه به همدا وي چې زه د خپل کومه مبارزه چې زما د سولې دپاره په خپل دی چې په خپل کوم سټایل کې کومه د انځورونو او د عکسونو د هنر د لارې او د نورو فلمونو یا د رسمونو جوړولو د لارې. تاسو یادونه وکړه چې نندارتونونه مو جوړ کړي دي په بېلابېلو هیوادونو کې. نو د دې نندارتونو د اغیز په اړه که یو څو بیلګې را سره شریکې کړئ. زما نندارتونونه یا زما پروګرامونه هغه خو داسې به نشم ویلی چې زه مستقیم اغیز په یو ښار یا په یو کلي یا په یو وطن زه درته بیان کړم. خو دا ده چې دغه کار چې کوم ما پیل کړی، ما چې کوم خپل دا فکر سوله ییز کړی او ځان مې تر ډېره د انسانیت خبرې مې زده کړي او د سولې خبرې مې زده کړي، د زغم خبرې مې زده کړي، د یو بل منلو خبرې مې زده کړي. اول لومړی اغیز یې په ما خپل په ځان کړی دی او بیا زما سره نږدې چې څوک دي، زما ملګري، زما کورنۍ، زما ورونه، خویندې او زما هغه کومه حلقه چې د ملګرو،
نو په ټول ډیر مثبت اغیز کړي. زه چې کوم خبره زده کوم په دې لار کې مطالعه کوم له ملګرو او موږ بحثونه کوو، موږ کتابونه لولو، موږ په هغې بیا بحثونه کوو. نو طبعا بیا چې دغه نندارتونونه کوو د دې مرام زموږ دا نه دی چې ما څو ښکلي عکسونه اخیستي او زه بیا خلکو ته ښیم او خلک به راځي او ما ته به واه کوي. نه، خو موږ هلته بیا بحثونه لرو. هر نندارتون زما یو ځانګړي موضوع دپاره ځانګړې شوي وي، په هغې بیا موږ کینو، خبرې کوو. اول خلک عکسونه ګوري، بیا موږ خبرې کوو، بیا سوال ځواب لرو. نو دا د بدلون یو لوی سفر دی چې موږ د دې نندارتونونو په جوړولو سره په دې لار روان یو، په دې کاروان کې، او تر څو دا یو ښه دغه ولري، پایله ولري د ټولو لپاره. او اغېز یې طبعا شته. دا به ډېر تجریدي ډول سره کېږي، خو دا چې وخت به نیسي، خو طبعا بالکل زه مثبت اغېز په ځان کې او په خپلو شاوخوا خلکو کې وینم. حبیب یار صاحب، تاسو د اکسس په نوم باندې د یو تلویزیون سره هم کار کوئ. د دې پروژې په اړه راته ووایاست چې څه هدف لري؟ اکسس تلویزیون دلته په اتریش کې د یوې افغانې مېرمنې چې تانیا کیهان نومېږي، ژورنالیست ده، د هغې لخوا دغه پروژه په لاره اچول شوې ده. دلته د هغې ټولنه ده د انټرکلچرل ډیولپمنټ سنټر په نوم باندې، چې دغه اکسس تلویزیون د هغې پروژه ده چې بیا هم یادونه کړم چې په نړۍ کې په ځانګړې توګه په اروپا او اتریش کې د افغانانو انځور لکشان یو کلس 100% افغانانو لاس خراب شوی، او نور دغه چې کومه میډیا ده یا دلته کوم خیړخي ګوندونه دي دلته په واک کې دي، د هغو د لاسه په ډیر دغه د افغانانو منفي انځور ډیر زیات خپرېږي او ډیر منفي تبلیغات ورته کېږي. نو د هغو لپاره دغه پروژه موږ په ګډه پیل کړې، تر څو وښایو دې کې به موږ خبري مجله لرو چې اونۍ کې یو وار به د یو اتریشي ځایي تلویزیون څخه خپرېږي، او دا به لومړی پښتو او دري پروګرام وي چې د یو اتریشي چینل لخوا خپرېږي. نو په دغه کې زموږ هڅه همدا ده چې موږ د افغانانو هغه سپېڅلې او پاکه څېره یا هغه مثبت اړخونه دلته نړیوالو ته، اتریشیو ته او نورو افغانانو ته وښیو چې موږ هغسې نه یو یا دا ټول خلک هغسې نه دي څنګه چې په رسنیو کې ښودل کېږي. د ښځو او د کوچنیانو په برخه کې د هغوی د حقونو په برخه کې تاسو کوم د پام وړ کار کړی دی؟ ښځو د حقونو او د کوچنیو دا ډېره ما دپاره په وطن کې دا یو ډېره دلته هم ده، خو په وطن کې ما دپاره ډېره مهمه ځکه وه چې هلته د ښځو د حقونو په نوم یو خو تېرو 18-19 کلونو کې ډېر لګښت په دغې برخه کې ډېر زیات وشو، خو هغومره څومره چې په کار و هغومره پایلې هغومره ښې نه وې. زما اندېښنه صرف هلته دا وه چې هغه ښځې یا مېرمنې چې په کلو بانډو کې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، موږ هڅه کوله هلته چې د هغې خلکو غږ په نړیوالو او په داسې ځایونو ته ورسوو تر څو هلته د هغې په ژوند باندې مثبت اغېز وکړي، نه چې یوازې د سرینا هوټل او د انټرکانټیننټل هوټل په بندو شیشو مفشنو ځایونو کې او د یو څو هغه ښځو ترمنځ دا خبرې وي کوم چې په دې خبرو یې سرونه خلاص دي او دا قصه ورته معلومه ده. خو باید دغه خلک موږ زما تر ډېره زما سره د دې غږ رسولو که هغه د نندارتونونو د لارې او هم موږ دا کار کړی دی، او که هغه د موږ د پینل ډسکشنز یا خبرې وي د موږ بحثونه او ډیالوګونه د هغې د لارې هم موږ هڅه کړې چې دغه مسله لاړ شي په ګراس روټ لیول باندې په ډېر د کلو بانډو په کچه په دغه خلکو په ژوند کار وشي تر څو د هغې په ژوند کې مثبت اغېز راشي. او د کوچنیو په برخه کې ما ډېر کار موږ د چایلډ لیبر یا د ماشومو کارګرو په خلاف موږ هلته ضد موږ کمپاینونه کړي دي چې دغه خلک باید له دې کارونو وژغورل شي، که کورنۍ اړتیا لري باید دیو سره داسې مرسته وشي چې هغوی د هغې دغه کار وشي، عمري یا دغسې دوامداره کار وشي، نه چې په خیر او په دغه یا مخته کې داسې وکیشنل ټریننګ سنټرز جوړ شي چې هغې کې دوی یو څه زده کړه وکړي، یو څه مسلک زده کړي او بیا د هغې د لارې کولی شي اول پرې درس ووایي، بیا د مسلک د لارې کولی شي خپل کور او کورنۍ وچلوي. مننه حبیب یار صاحب، ستاسو د کار په اړه مو خبرې وکړې. آیا کورنۍ مو همدلته په ویانا کې ستاسو سره اوسي، کوچنیان مو شته؟ زما مېرمنه ده، هغه تېرو 2 کلونو راغلې ده، دلته موږ ګډ ژوند کوو. زما مشر زوی دی ارمان نومېږي، هغه 7 کلن دی تقریبا، او زما اوس په دې تېرې اونۍ کې یو بل زوی هم زېږېدلی چې حارث نومېږي. نو دا موږ اوس 4 تنه دلته په ویانا کې ژوند کوو ګډ. ښه، د حارث مبارکي درته وایم. ډېره مننه خوښ اوسئ. حبیب یار صاحب، ستاسو د وخت څخه ډېره مننه، موږ خوشحاله سوو. ډېره مننه له تاسو هم چې زموږ غږ مو واورېده. کور ودان. ژوندي اوسئ. لیدونکو له تاسو هم مننه، تر بیا مو پر خدای سپارم.